په افغانستان کې د خوړو نړیوالې برنامې له نوي رئیس جان ایلف سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي کتنه. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ښاغلي متقي له ټینګار سره چې په هیواد کې د پراختي پروژو پیلېدو لپاره مناسب فرصت برابر شوی دی، د خوړو له نړیوالې برنامې د بیړنیو انساني مرستو برابرولو ترڅنګ پراختي برخو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې هوارې شوي او د بنسټیزو او پراختي برنامو عملي کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. دغه ناسته کې د WFP لخوا د وړاندې شویو مرستو مننه وسوه او ټینګار وسو چې د بشري عاجلو مرستو ترڅنګ د انکشافي برخې ته هم توجه زیاته سي. دغه راز ښاغلي متقي صاحب یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې ډېر ناخوالې له منځه تللي دي او د انکشافي پروژو د ترسره کولو ښه فرصتونه راغلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوالې برنامې نوي رئیس هم د هیواد عمومي امنیتي وضعیت مثبت ارزولی او هغه یې د دې بنسټ فعالیتونو پراخېدو لپاره مناسبه زمینه بلله ده. یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په افغانستان کې د پراختي پروژو پر سر پانګونه د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې په کمیدو کې اغېزناکه یادوي. این کمک ها میتونه از زمان مسئولیت خود داشته باشه که WFP کمک های اقتصادی افغانستان بکنن، یعنی در قسمت جذب کمک های اقتصادی به افغانستان کمک بکنن که این کمک ها بره مستقیم به طرف حرکت دادن پروژه انکشافی و توسعه، چون پروژه هایی که حرکت میکنه در نتیجه اشتغال زایی را به میان میاره. ما امیدوار هستیم دولت مردا کوشش بکنن که پروژه های زیربنایی را در افغانستان اجرایی بسازن و پروژه های زیربنایی در افغانستان اجرا بسازن تا از طریق اجرا و از طریق این پروژه ها تعداد زیادی هموطنان عزیز ما در کار اشتغال شود. د اسلامي امارت چارواکو تل نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بشرپاله مرستو برابرولو ترڅنګ د کاري فرصتونو رامنځته کېدو لپاره د پراختي پروژو پر سر د هم پانګونه وکړي.